طالبانو د غني کوم کار ته سر ټیټ کړ. په پاسپورټ کې د چا نوم به وي او د غني امر به څنګه چلیږي، دا هر څه دلته کتلی شئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین سید خوستي ویلي دي چې د پاسپورټونو ریاست خپل کار پیل کړی دی او د پاسپورټونو د لړۍ ویش رسماً پیل شو. ښاغلي خوستي نن سه شنبه 14 د تلې په یوه خبري ناسته کې وویل چې دغه لړۍ له همدا نن څخه پیل شوه او لومړی به د هغو پاسپورټونو چارې پیلوي چې له وړاندې بانکي حسابونه چې شمېر یې 25,000 ته رسیږي خلاص کړي دي. ښاغلي خوستي وویل چې له دې وروسته به د زمري له 24 راوروسته لیست ترتیب او اعلانوي چې له مخې به یې خلکو ته د پاسپورټونو لړۍ ویش ته دوام ورکوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په نوبت کې د شاملو وګړو ورهاخوا ځینو خلکو ته چې بیړنۍ اړتیاوې لري هم په ورته وخت کې به پاسپورټونه ورته ورکړي. ښاغلي خوستي دغه ډله کسان چې بیړني پاسپورټونه به ورته ورکول کیږي په دغه ډول یاد کړي دي. هغه بیړني ناروغان چې کور دننه یې درملنه نه کیږي او ناروغۍ په ثبوت ورسیږي. د دولتي ادارو هغو کارکوونکو ته د پاسپورټ اسانتیا ورکول کیږي چې د رسمي سفرونو لپاره د اړوندو ادارو لخوا پیژندل کیږي. د معتبر سوداګریز جواز وړاندې کولو او د صنعت او تجارت وزارت له معرفي کېدو وروسته ملي سوداګرو ته د پاسپورټ اسانتیا ورکول کیږي. هغو غوښتونکو ته د پاسپورټ اسانتیا ورکول کیږي چې د کوم هیواد اقامه یا دعوتنامه ولري. د مجاهدینو او ملکیانو ټولو زخمیانو ته په خاص حالاتو کې د پاسپورټ اسانتیا ورکول کیږي. هغو محصلینو ته چې رسمي بورسونو ته ورپېژندل کیږي د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو له تایید وروسته د پاسپورټ اسانتیا ورکول. د پاسپورټ ریاست پرسونل او د کورنیو غړو ته یې د پاسپورټ اسانتیا ورکول. هغو لوبغاړو ته چې نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او له اړوند ادارې څخه رسمي غوښتنلیک ولري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وویل پاسپورټونه به په پخواني نوم یعنې د افغانستان اسلامي جمهوریت او لوګو ویشل کیږي. نوموړي وویل دا کار د لنډمهال لپاره د خلکو اړتیاوو ته په کتو کیږي او وروسته به بیا د نوم او لوګو د بدلون په اړه د طالبانو مشران پریکړه کوي. که څه هم ښاغلي خوستي ونه ویل چې پاسپورټونه به لکه د پخوا په څېر یوازې په برېښنایي پیژندپاڼو ورکوي او که به په کاغذي پیژندپاڼو هم، خو ویې ویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ هم به ژر پیل شي. ښاغلي خوستي همدارنګه وویل چې دوی تر 1 میلیون چاپ شوي پاسپورټونه لري او په وینا یې چې تر 100 میاشتو د نویو پاسپورټونو چاپ ته اړتیا نه پیدا کیږي. د په وینا چې مخکینی حکومت په ورځ کې 3,000 پاسپورټونه اجرا کول خو دوی به د ورځې 6,000 پاسپورټونه اجرا کړي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي د خلکو اړتیاوو ته په کتو د شپې لخوا هم کار وکړي او په یوه ورځ شپه کې لا ډیر پاسپورټونه اجرا کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دوی له مشرتابه پرته د دې ریاست هیڅ کارکوونکی نه دی بدل کړی او ټول یې ورغوښتي دي. هغه زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي هم ورغوښتي دي چې د کارکوونکو او ښځینه پاسپورټ غوښتونکو ته یې جلا ځای جوړ کړی دی. درنو لیدونکو دا چې د ویډیو تر پایه را سره وئ ډېره زیاته مننه. د پاسپورټونو د ریاست په اړه تاسو هم خپل نظرونه را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.